واده نه مخکې کوم پلان لرې؟ همدې خوردیو کره ځم چمتووالی هغوی کره نیسو خو ته څه کوې عاکفه زه به هم ځان ته د واده درې شیبه اخلم همدلته به یم ما خو رسوې که نه ولې نه رسوم دی وګوره واده سبا دی ښه یې په یاد ولره دا چې څوک به چېرته او څنګه ناست وي او له کوم ځای نه باید دننه شي سمه ده وروره وسله دې دا ده ښه مال دی دې دروازې نه دننه کېږي بیړه مه کوه تر څو چې نکاح تړل کېږي په تمه شه باید د ټولو پام یوازې عاکفه او ملکې ته وي سمه ده وروسته دلته راشه او په ناوې ډزې وکړه هېر دې نه شي بل هېڅ چا ته زیان ونه رسېږي یوازې ناوې ووله یعنې ملکه دا نجلۍ ده خو دننه به پولیس ډېر وي ما به د هغه ځای نه ژوندی پرې نږدي دننه به زموږ یو بل کس هم وي چې تا له هغه ځایه وتښتوي مه ډارېږه او هو که په تا کوم څه وشي ستا کورنۍ سره به موږ تر خپل وسه پورې مرسته وکړو ژمنه کوم ته دې خپل کار وکړه نور اندېښنه مه کوه نه پوهېږم خو دا کار د ځان وژنې په معنا ده لږ تر لږه پیسې خو یې ډېرې کوي دا پیسې واخله کورنۍ ته دې ویسه خپل اولادونو ته پې یو څه واخله اوس مې زړه ډاډه شو حالا نو سبا به دې وګورم ژوندی اوسې وروره موضوع څه ده څه یې وویل اکاز به اوس درته خپله ووایي بخښنه غواړم وروره پام کوه وروره ډېر وخت کېږي چې له زندان نه راوتی خو دا لومړی ځل دی چې زموږ لیدو ته راځې تا پسې خفه شوي یو ژوندی اوسئ ګوکمنه ما ته چا له مالاتیانه وچ زردالو رالیږلي ووایه چې لږ له هغه نه راوړي سوا ده په زردالو وخت نه تېروو مسله څه ده ګوکمنه ته مونږ یوازې پرېږده ژوندی اوسئ په زندان کې دې صبر کول نه دي زده کړي اوس هم هر کار کې بیړه کوي خوی مې هم داسې دی لږې خبرې کوم ډېر کار دې انځورونو ته ښه وګوره دا کس باید ووژني هماغه دی چې دروازې سره مې ولیده هغه به ناوې ووژني او ته به هغه د تل په څېر پروسیجر ده بس همدومره همدومره د نکاح خواږه نشي خوړلی په بدل کې به یې څه واخلم 10,000 اوس 10,000 وروسته له کار نه ګواښونکی کار دی خو کله چې هغه ډز وکړي ګډوډي به رامنځته شي زه به هم له فرصت څخه ګټه واخلم ډېر اسانه کار دی تا خو سخت کارونه حل کړي دا دې د کین لاس کار دی مننه په زندان کې ډېر وخت بېکاره وم داسې کارونه ګټه لري یوه شیبه ودرېږه نجیبه مخ وځېږه ښځې حالا نو ته هم لږه بیړه وکړه حسن ساره ایسې دې راباندې ډېرې ملنډې ووهلې هم دا اوس نه یې درته وایم دې دې رشې سره تورې اخن کاکا غوندم ښځې پوه شوې نکتایي خو اچوې که نه په اصل کې که موټر نه نکتایي واچوې پوهېږم در سره به ښکلې ښکاره شي نجیبه ښځې بخښنه غواړم د نجیبېزم قانون خو درته معلوم دی نهمه ماده یې هم دا ده هغه نیکټایي نه اچوه که نه وشپېته لیرې به جریمه شم نجیبه وروره څنګه ښکلی شوی لږ تر لږه خو ته داسې مه وایه تاو شه نجیبه تاو شه بله پیسه دې راغواړوه څومره ځنډې به که ښځې زرکبه زه یې ګورم پلار سره د خبرې کوي رانه والله یوازې ستا لپاره به ورسره خبرې وکړم ورسره خبرې وکړه هغه ستا پلار دی
حق لري چې پوه شي دا کار به یوه وسیله شي تر څو ستاسې اړیکه ښه شي نه پوهېږم اکه فروړ دی راغلل په خیر راغلی سلام څنګه یې ای ټولو ته سلام په خیر راغلی ګرانې هیا جانې که نه هو البته لږه یم ای زما ښکلې لورې زه له تا نه هم ډېره هیجاني یم ډېره ښکلې ته دې ته وګوره خیرت دی امر صاحب نن دې فاصله نه کړه ملکه ښکلې شوې که لومړی له افسایډ نه راووځه بیا دې هم زه ملامت کړم که نه ژوندی اوسې نه نجیبه وروره ته خو چمتو یې که نه د نکاح لپاره هو زما له خوا شاهد ته جامې ډېرې غوندې دي واله جامې ډېرې ښکلې دي ستا شاهد خو زه یم ملک نه څه راښکاری ښه نو د عکف شاهد څوک دی ښاغلی کوبیلی زما رئیس ډېرې ښکلې دي تاسې خو زما په دفتر کې سره پېژندلي وو که تا نه ویلي وو چې ښکلې دي د دوستانو جامې دې هم تیارې کړي هنري خورې نه تر اوسه مې نه دي اوس چې تیارې کړي دی رانه خپلې نکاح ته غوښتی یم نو هو که غواړې شاهد به دی هم شم عکفه که څوک پوښتنه وکړي چې دا سړی څوک دی بیا ورته ووایه چې مشر ورور مې دی تاسې دواړه ولې داسې وایئ تاسو خو اوس هم د ورونو په څېر یې که نه ارامه اوسه سمه ده زه به وروسته د پسې راشم ته ځې عاکفه لږ کار لرم باید ترسره یې کړم د خدای په امان پوهېږې چې زه څه اغوندم نه راویښیه وګوره ډېرې ډېرې ښکلې دي ښایسته ښکاري عاکفه صبر وکړه تا ته یو څو خبرې لرم څه شوي امر صاحب خیرت دی سبا واده کوې خو تندی دې اوس هم تروش دی خیرت دی ملکې سره خو به دې جنجال نه وي کړی څه شوي دي نه پوهېږم امر صاحب زړه مې لږ څه نارام دی پوهېږي چې ظالمې په سر څه بلا راغله هغه ستا ګناه نه وه که بیا ځلې داسې کار وشي که ملک هم زما له لاسه زیان وویني بیا نور یې نشم زغملی خپل ځان به ووژنم که د ملکې له امله تا ته زیان ورسېږي بیا دا نو څه معنا لري عاکفه زه پوهېږم یو څو ساعته ستا واده ته پاتې دي خو زه اوس هم باور نه لرم چې تا به ملکه په سمه توګه پېژندلې وي امر صاحب دا جلۍ خو یې ستا خوښه نه شوه ښه جلۍ ده درنه جلۍ ده باسواده او هوښیاره ده فاتح سره د زوی په څېر مینه لري او هغه ما سره هم مینه لري امر صاحب تا ته به داسې شیان در ښکاره کړم چې په لیدو به یې ډېر حیران شي امر صاحب پخوا دې هم دا خبرې کړې وې خو پایله یې مونږ ولیدله څنګه یې زومه ښه یې ملګري ته څنګه یې ښه یم ډېره مننه امر صاحب لږ څه خبرې کولی شو زه به لاړ شم تاسې په ارامه سره خبرې وکړئ سبا به د نکاح سالون کې سره وګورو د لیدو په خدای په امان څنګه یې ممدوحه زه هم ځم چېرته ځې زه به دې ورسوم پلار ته مې ورځم تا خو ویل ما سره خبرې کوې خو رانه دی چې ولې دا هر څه دې هېر کړل څه خبره مې کوله امر صاحب اوهو دا هلک خو ډېر بې جرأته شوی خیرات دی څارنوال صاحب سوال سره څه کار لري هنري خور مې راته وویل چې دا خبره دې باید پلار ته هم وکړي دا د واده موضوع ده زه نه غواړم د هغه څېره وګورم خو داسې نه کېږي باید پوه شي چې حق یې ده که غواړې زه به هم در سره لاړ شم والله ښه به وشي نجیبه وروره د هغه حالت خو تا ته معلوم دی که نه زما اعصاب به خراب کړي سمه ده تاسې لاړ شئ زما له خوا یې لاس ښکل کړئ په دې هلک څه شوي دي خدای دې خیر را پېښ کړي
ما فکر وکړ ته هم حق لرې چې پوه شې. راغلم حلیمې، زه واده کوم. په دې پوهېږم چې ته ما درکولی شې، خو یوازینی ډار مې دا دی چې ستا په څېر هغې ته زیان ونه رسېږي لکه څنګه چې ما تا ته ورسوم. هیله کوم ما وبخه حلیمې، ما وبخه د هغو کارونو لپاره چې لامل یې زه وم. هغه ورځ مې یادېږي چې تا ته مې وړاندیز کړی و. هغه ورځ چې له نجیب ورونه مې دوی وغوښتلې. د خدای په امر او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قول سره ستاسې لور حلیمه خپل زوی عاقب ته غواړو. کمزوری کېږم حلیمې. عاقبه څه شوي؟ حلیمې نور اجازه نه ورکوم چې بیا هماغه کار وشي. نور نو زما له امله هېچا ته به هم زیان ونه رسېږي. بله ملکې، ته چېرته یې؟ د باندې یم، څه شوي؟ غږ دې هېڅ ښه نه ښکاري. ته ښه یې؟ هیله کوم ووایه چې ښه یم. ستا لپاره اندېښمنه یم. ښه یم د نکاح سالون کې یم. نکاح سالون کې یې؟ ومې غوښتل دا ځای کنټرول کړم. سمه ده ګرانه. سمه ده، د لیدو په هیله. عاقفه ووایه. تا سره مینه لرم. زه هم. پام کوه سرګرد صاحب، پام کوه هره شیبه دې وسله لاس کې وي. زه یم خیري. خیري، یوه ورځ به په ما ځان ووژنې، خو نه پوهېږم چې څه وخت به. تا خپله راته وویل چې راشه. لزوم جامې دې واخیستې؟ هو وامېخیستې، بوټان مې هم واخیستل. زه هم نکاح ته راتلی شم. ولې نه، راشه هلکه، البته چې راځې به. خو نجیب امر او ممدو سرګرد صاحب هم هلته وي. خیري، دا وا خو دې خلاصه شوې. باور وکړه ته اوس د قانون مخې ته د هغه پروفیسور په څېر پاک یې چې لومړی وزیري وژلی وي. پوه شوې؟ ښه، دا نه څه منه، ښه خبره ده. که بده زه خو هېڅ پوه نه شوم. دا کیلي واخله، زما جامې کور ته ویسه. سمه ده؟ سمه ده. ته چېرته ځې مدیر صاحب؟ زه هم چې له منډېوالا سره خبرې وکړم. له یوه زوړ سړي سره لږې خبرې لرم. ته هم راسره ځې؟ نه، زه نه درځم. ستا نیت راته ښه ښکاره نه شو. هله نو هلکه، ورځه. منډېوالا راځه. سلام پلاره. ښه، نو څو میاشتې وروسته راغلې. باید سره خبرې وکړو. زه نه غواړم چې له تا سره خبرې وکړم. یوه موضوع ده چې تا ته یې باید ووایم. هر څه چې وایې وایه، زه ډېر کار لرم. هله، ته حق نه لرې چې ما سره داسې چلند وکړې. ولې نه لرم؟
څو ورځې زه په روغتون کې وم هېڅوک هم راسره نه ول یوه شېبه دې فکر ونه کړ چې پلار به مې په څه حالت کې وي زه له تا سره وم پلاره پرېږده نو وایي له ما سره وه ستا تر ټولو نږدې ملګري چېرته ول همهغوی ته همغه حالت ته رسولی وې له هغوی نه دې پوښتنه کړې چې چېرته ول هی بیا دې پیل کړې د همدې خبرو لپاره راغلې له دې ځایه لاړه شه نه غواړم چې ودې وینم یوه موضوع ده باید درته یې ووایم هسې همدن نه ځم ستا خبره نه اورم راته ارزښت نه لرې لاړه شه نجیب ورور ته دې ووایه زه د رانا په نوم کومه لور نه لرم پوه شوې لاس مې خوشې که پلاره ومې ویل ځه لاړه شه څه کېږي زما خبره خو واوره په دې ژوند کې له ما پرته بل هېڅوک هم نه لرې ملګری یا خپلوان هېڅوک در سره نشته څه وخت به په دې رښتیا پوه شې پلاره ته ما ته عقل راښیې وګوره بل ځل هڅه ونه کړې چې دلته راشې زه د رانا په نوم کومه لور نه لرم لاړه شه ځه ورکه شه هله ورکه شه ورکه شه بیا هم خپل کار وکړه که نه زما خبره هېڅ ونه اورېده زه یې وشړلم ویې ویل ستا په نوم کومه لور نه لرم هله راځه تا به کور ته برسم نه غواړم کور ته لاړه شم ښه به وي چې لږه یوازې پاتې شم سمه ده خپله ښه پوهېږي سوها د دې دولت څرنګوالي خو دې تباه کړه خپله لورم تباه کوي دا جلۍ ما په ارامه نه پرېږدي بیا څه خبره ده خیرات دی ښاغلی سوها ډېر غوسه ښکارې ته راناره لېږلی هغې ته ووایه چې هغه خبره نه ده چې زه دلته یم راغلی به چې تاسو ته یو ښه خبر درکړي خو تاسو ته خو ښه خبر یا باسې د یوې جنجالي موضوع بندول یا هم اقتصادي بحران دی ښاغلی سوها ما ته وګوره نجیبه خپلو خبرو ته دې ډېر پام کوه پوه شوې په خپل دفتر کې مې ما ته به احترامي نشي کولی بخښنه غواړم داسې بېادبي زما په شان کې نشته غواړم ووایم چې رانا لور دی واده کوي راغلی به چې له تاسې نه اجازه واخلي ویې ویل هر څنګه چې وي پلار مې دی هغه واده کوي ها ښه نو له چا سره دا به درته رانه ووایي زما دنده نه ده هېڅ یې راته ونه ویلې خو ولې کاش د هغې خبرې ما اورېدلې وه ښه نو ته اوس ما ته عقل راښیې استغفرالله زما په څېر یو عادي مامور څنګه کولی شي د دې لوی دولت لوی څارنوال ته عقل ور وښایي څارنوال صاحب همداسې نه ده یعنې زما لور واده کوي زما په اجازه ځم تاسو ته ښه ورځ غواړم فاز ماړی ته راغی او موږ یې څارو مڼې والا دلته یې مڼې والا هغه کتابچه چېرته ده چېرته ده هرومرو به مڼې والا اخیستې دي هرومرو یو ځل مې مخې ته راشه مڼې والا یو ځل
مخې ته مې راشه بیا به وګورې چې څه در سره کوم ورور راته څه کوې منډې والا راغلی ودرېږه مه تښته ورور جانه افسوس دې وي په تا تو څومره زر مړ شوې ما غوښتل در سره خبرې وکړم ودرېږه مه تښته ودرېږه ودرېږه وروره مه کوه وروره دلته راشه تاسې چاره لېږلې یم مڼې والا وروره یعنې داسې ده هغه ته ووایه نن شپه هم دلته یم هغه ته په تبه کېږم که زړور دی نو را دې شي پوه شوې پوه شوم وروره سمه ده ورک شه ناڅاپه زموږ مخې ته راغی ټولګی په یوه مرمۍ ووژه زه یې هم ووهلم تا ورته څه وویل څه چې تاسې وویل ومې ویل مڼې والا را لېږلی یم ډېر ښه نن شپه همدا چې مردیوان دلته راشي عاقب به یې وولي او زموږ پلان به هم بریالی شي څو میاشتې را سره یوه خبره هم نه ده کړې اوس راغلې ده وایي چې در سره خبرې کوم پلار جانه ما ورته وویل چې لور مې نه یې له لاسه مې ونیوله او د باندې مې وشړله هېڅ ښه کار دې نه دی کړی ولې څه مې کړي وای ها غېږ کې مې کلکه نیولې وای البته لږ فکر وکړه ښوونکیه ستا لور به مهارته ده هوښیاره ده حریصه ده موږ همداسې نجونو ته اړتیا لرو اوسنۍ خو ټولې کم عقلې دي پیسو پسې مړې دي دوکهبازې دي ښه نو که زما خبره منې زه خو وایم له لور سره دې اړیکه ښه وساته کیدای شي پوه شي او موږ سره یو ځای شي موږ خو نشو کولی خپله لور د کلیو خلکو ته پرېږدو موږ هم باید خپل شمېر ډېر کړو اخ یعنې ما تېروتنه وکړه یو زنګ ورته ووهه ورته ووایم مانا تېروتنه وشوه د ډوډۍ بلنه ورکړه زموږ لور هغوی ته مه پرېږده هسې هم زموږ په اړه خبر خپروي کیدای شي د دې کار نه لاس واخلي ورته زنګ ووهه هله نو زنګ ووهه دا نو څنګه پلار دی ها څنګه خپلې لور سره داسې کوي مه خفه کېږه ګرانه جانې کیدای شي چې پښیمانه شي پلار مې زنګ وهلی ځواب ورکړه څه ته پته مه یې ولې ځواب ورکړم هندوی خوري هیله کوم ځواب ورکړه هیله کوم زما لپاره رانا هله نو هله زر کوه بلې رانا لورې زه ډېره بښنه غواړم ما در سره ډېر بد چلند وکړه بښنه غواړم سمه ده پلاره مهمه نه ده خو تا هم غلطه خبره وکړه لورې په هر حال اوس به د هر څه هېر کړو واوره څه وایم نن شپه به دواړه یو ځای خواړه وخورو سمه ده ډېر ښه څه نظر لرې رانا څه وایي وایي نن شپه به دواړه یو ځای خواړه وخورو هو لړه شه هو ووایه ډېر ښه که مړه هم شم ورسره نه ځم رانا زه درته وایم چې باید لاړه شي نه نه ځم ته څه کوې بلې سوها کاکا اورم بخښنه غواړم رانا لږ څه اندېښمنه ده ښه خوړو لپاره در سره ځي تاسې پته راته ووایي هغه ځای کې چې ما د هغې کلیزه لمانځلې وه اته بجې سمه ده 8 بجې سمه ده هلته به درشي مننه کوم اوهو تاسې ته به ډېر ښه خبر درکړي هغه خبر ته په تمه یم سمه ده د خدای په امان له تاسو نه باید وډاره شم څه دي رانا ما همدو سره یو ځای ورشه هو لاسونه یې ورته ښکل که دا غرضیات به هم لاسته راوړې له هغه نه وروسته به هر څه ښه شي ګرانې هو که ستونزه جوړه کړي بیا یې خپله خوښه ده والله رښتیا دې وویل هندي خورې
سمه ده سمه ده ستاسې خبرې منم. مهرباني وکړئ ښاغلیه. مننه کوم. په خیر راغلې لورجانې. خیر اوسې پلاره. هغو خبرو لپاره مې ډېر خواشینی یم. هغه موضوع هېڅ مه یادوه، پرېږده چې هیره مې شي. مهرباني وکړه کښېنه. اوس به ښې خبرې یادې کړو. ښه نو تا غوښتل ما ته څه ووایه، غواړم پرې پوه شم لورې. زه واده کوم پلاره. رښتیا؟ له چا سره؟ اوس به راشي، خپله به یې وګورې. ډېر خوشحاله شوم. کېدی شي د دې کار له برکته بېرته یو ځای شو. د پلار او لور ترمنځ دا واټن ښه نه ښکاري. انشاءالله. دومره چمتوالی مې ونیوه. پوهېږم هغه صحابه کومه ګډوډي جوړه کړي. زه هسې بې ځایه دلته راغلم. زه هم دا اوس نه د ښځې امرونه منم. وبه ګورم پای به مې څنګه وي. زموږ ترمنځ ډېرې بدې پیښې وشوې، خو بیا هم ما وویل ته زما پلار یې او دفتر ته دې درغلم. خو ښه دې وکړه لورې. ناڅاپه مې ته ولیدلې، بیا مې خپل کنټرول له لاسه ورکړ. کور دې خوشې کړی و، کار دې خوشې کړی و. تا ته په غوسه وم، خو تل مې ستا په اړه فکر کاوه. ښه دا زموږ زوم څه وخت راځي ها؟ اوس به راشي. دې خبرې زه ډېر خوشحاله کړم. باور وکړه لورجانې. سلام. ماښام په خیر ښاغلی سوهان. ښه نو ته دلته څه کار لرې ها؟ همدا دې زوم دی پلاره. څنګه وایې چې څه کار لرې؟ زما زوم دی؟ مونږ پرېکړه کړې، البته که ستاسې اجازه هم وي چې واده وکړو ښاغلی سوهان. ته زما له لور سره واده کوې ها؟ خپل حد دې نه پېژنې؟ ښه نو ته څوک یې ها؟ دا زما لور ده، یوه لوی څارنوال لور ده. ښه نو ته څه یې راته ووایه هله. دا ته څه وایې پلاره؟ موږ یو بل سره مینه لرو. نه مینه نشئ کولی. یعنې څه چې مینه نشو کولی؟ ولې نه پوهېږې؟ زه ورسره مینه ته ورسره لرم. مینه نه لرې. د 2 روپیو مامور سره به ته هېڅ کار هم نه لرې لورې. ته د ډېرو ښو کسانو لیاقت لرې. وګورئ ښاغلی سوهان، زه ستاسې لور سره مینه لرم. څه توپیر کوي چې عادي مامور واوسم؟ د دې لپاره هر څه کولی شم. هغه څه چې تاسې تر اوسه نه دي کړي. ښه هغه څه دي چې ما تر اوسه نه دي کړي ها؟ دې ته مې خپله ټوله مینه ورکړې. که ځان مې وغواړي هغه به م ورنه زار کړم. پرېږده یې ممدوحه، دی په خبرو نه پوهېږي او په مینې او محبت خو هېڅکله هم نه پوهېږي. ما ته وګورئ، دواړه به د پښو لاندې وغورځوم. اعصاب مې مه یو ځل خرابوئ. خواڅه وکړه. راځه رڼا چې ځو. لور ته مې لاس مه ته ورکړه. لاس مه راوړه، لاس دې لرې کړه. بیا د لاس پورته نه کې ښاغلی سوهان. یو ځل یې دا څپېړه خوړلې، بل ځل ته یې نه پرېږدم. ستاسې ټول کار په زوره دی، په بل څه خو هسې هم نه پوهېږئ. ته او همدارنګه ستا د دعوا ملګري ټول زور واکي یئ. هله نو راځه چې ځو. راځه. خوشې مې کړه. بیا وایي چې زما پلار دی. خوشې مې کړه. صبر وکړه، صبر وکړه. د هېچا سره اړیکه نشي لرلی. هله موټر ته پورته شه. او خدایه دا څنګه انسان دی؟ هله کښېنه. فکر کوم ډیره دې خوښه شوه. داسې غوښه مې ډېره خوښېږي. زما ما اخیستلی شي. هله راځه راځه.
هېڅوک مې نه دی لیدلی چې د خنزیر غوښه ستا په څېر په اشتها وخوري. والې داسې وایې څوک چې د پیسو کمای ولري د بدن غړو پیدا کولو لپاره ان تر هندوستانه پورې ځي د هغوی په پرتله چې لاس برابره ډېرې پیسې شتمن کسان درکوي ته ورته دلته غړي پیدا کوي او عملیات یې کوي د بدن غړو د قاچاق په وسیله لاسته راوړل شوې پیسې حلالې دي خو د خنزیر غوښه خوړل یې حرام دي. زما مینیک سره کار مه لرئ دارو دیشه. زما له امله د له پلار سره خفه شوې. داسې خبره نه ده داسې وایي لکه تر پرونه پورې چې ډېر سره خوږه وو. زه پوهېږم خفه شوم. ته په رښتیا هم ما سره دومره مینه لرې؟ څومره؟ نه پوهېږم مخکې خو دې وویل چې زما لپاره خپل ځان هم قربانولی شي. زه دروغ نه وایم خانم ته ما سره مینه لرې؟ که مینه لرلی دومره زحمت مې در سره نه ګاله. ته وګوره ستا له امله مې پلار سره هم جنجال وکړ. له واده نه وروسته به هر څه سم شي. شي واده؟ تر اوسه خو مې درته هو نه دي ویلي. یعنې څه؟ فکر کولو ته اړتیا لرم. ځینې شرطونه لرم. الله دا شرطونه دې څه دي؟ لومړی د شپې له 8 بجو وروسته کور ته رانشي. سمه ده راتلو نه مخکې دسترخوان چمتو غواړم. ها د اونۍ پای کې کار هم نه منم. سینما کنسرت همدارنګه چکر ته به ځو. که د بشکتاش سیالي نه وي تلویزیون کې سپورتي خپرونې لیدل کېږي باید په سمه توګه پوهه شي چې افسایز څه ته وایي. د کور په کارونو کې باید مرسته وکړې. د خوړو خوړلو نه وروسته د جامو او لوښو په مینځلو کې باید مرسته وکړې. هو والې نه ټول کار به زه خپله به کوم. ته به هم ځان په ګواښ کې نه غورځوې. زما کار کې به کار نه لرې. ولې به یې نه لرم؟ ځکه چې زه هم داسې غواړم. زړه مې د دې کار نه لاس په کار شو. څه کم اخله لیوانه يه. لاس مې د ژوبل کړه. اوس به اصلي موضوع ته راشو. د هرې ورځ په تېرېدو سره 2011 کال ته نږدې کېږو. تر اوسه پورې خو بد روان نه یو. اندېښنه مه کوه کاردانه سره ملګرتیا به بریالیتوب ته ونه رسېږي. د ازمیر پیسې خو مو ولیدلې. زموږ لومړی ګام ډېر بریالی و. باید نورم دوام ورکړو. کوم کردان چې له غره راښکته شوي هر څنګه چې کېږي باید یې راوپارو. قانونو دا ملګرتیا به بریالی شي. البته دا به زموږ د پای په معنا وي. پیکاسا ته څه وایې ها؟ ښاغلیه د ځمکې لاندې زموږ د مرګ ډلې هره شیبه امر ته په تمه دي. هغه باز شاغال کارګس او خنجر ټول ټال 300 کسان دي. په وار سره به هغوی ټول کوڅو ته راوباسو. زما په اند همدا اوس یې وخت دی. اوس یې وخت دی چې دا د کلي خلک په څپېړه ووهو ملګرو. ان د عملیاتو نوم به هم څپېړه کېږدو. زما په اند ډېر ښه نوم دی ښاغلیه. کومې وسلې چې موږ ښخې کړې وي یو څه یې اوس هم پاتې دي. د عملیاتو لپاره ډېر ماشینداره ټوپکونو غټو وسلو او چاودېدونکو توکو ته اړتیا لرو. له روسانو نه مو سارین ګاز غوښتي دي. هغوی یې رالیږي. دا کار باید د موزیم په څېر تکرار نه شي. هېڅ اندېښنه مه کوئ. هغه څوک چې مسلمان نه دي هغوی سره هم باید یو کار وکړو. زما په اند که پروپاګانډ جوړ کړو چې دوی ارمنیانو او رومانیانو ته د هېواد نه بهر معلومات ورکوي ډېر به ښه شي. که یو څو کسانه یې ووژنو او پړه یې په دین پلاو واچوو زموږ لپاره به ډېر ښه وي. زما په اند کومه ستونزه نشته. دې موضوع کې له تاسو ټول نه ښکاره راپور غواړم د لارې نقشه ځان سره ولرم. پوه شوئ که نه؟ ډېر زر به یې درته وسپارم ښاغلیه. یو ویښته اوږد خانم مالکې یعنې ته هم واده کوې؟ والله واده کوم. خدای دې سیوری ستا په سر هم واچوي. آمین انشالله. پلاره زه غواړم د رڼا خور واده هم ډېر سر ووینم.
والله هغه ورځ چې زه د نکاح سالون ته دننه شوې وم اوس مې په یاد دي. بس که غلی شه نو هغه ورځ زما را په یاده وه. رانا ما ته یوه پیاله اوبه راوړه. سمه ده ممدوح جانه. ممدوح دا څه یې؟ چاته مه وایه مړ صاحب موږ هوکړه وکړه. نور د خلکو په مخکې هم داسې زه پوهېږم چې تاسو ټول به د مارتیوان کتابچې ته اندېښمنې ملګرو. هو ښاغلیه دا هماغه کتابچه ده چې موږ ورپسې وو. ښاغلیه د دې پاڼې خو تشې دي. ملګرو دا یو پخوانی چل دی. وای 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 وبه ګورو چې څه یې لیکلي. وبه ګورو چې زموږ په اړه یې څه لیکلي او که نه. دا دی لیکلي دي. هغو دوه کسانو زه په چاړه ووهلم چې ما ته ډېر نږدې ول. ما چې د کومو کسانو لاس ونیوه او روزنه مې ورته ورکړه. په اصل کې هغوی د بهرنیانو لپاره کار کوه او د هغوی مزدوران ول. ما مارته په لستوڼي کې ځای ورکړی و. فکر کوم دا خبرې یوازې ستاسې په اړه دي ښاغلیه. البته یو ځل به بیا د هغوی مخې ته راشم او حسابي به ورسره وکړم. دا یوه شخصي موضوع نه ده. په اصل کې کومې موضوع چې زه اندېښمن کړی یم هغه کسان غواړي چې په هېواد کې ډول ډول جګړې رامنځته کړي، وژنې، وینه بهېدنه. دا هر څه د څه لپاره؟ یوازې مقام ته د رسېدو لپاره او د ځواک لپاره. هغوی ته د هر څه نه پیسې ډېرې مهمې دي. د څو روپیو لپاره هر څه کوي. زه خو هېڅ نه پوهېږم دا سړی ولې دومره احساساتي دی. کم عقله کم عقله کم عقله. کم عقله. د دې سړي مړی به زما مخې ته غورځوې پیکاسه. موږ ورپسې یو ښاغلیه. ګوکمن څلېرویشت ساعته هغه ماڼۍ څاري. هغه به هم په داسې اور کې سوځوم. داسې به یې سوځوم چې کلونه کلونه به یې خلک ژبه په ژبه یو بل ته رېږدوي. همدارنګه خپل زوی به هغه ژوندی وسوځوي. غږ ترې اخلم. داسې غږ چې خپله به هم ورته حیران شي. هغه دی مارتیوان راغی. هلې راځئ نو چې دا سړی ونیسو. سمه ده وروره. یوه شېبه صبر وکړئ صبر وکړئ صبر وکړئ. عاقف راغی. باید په تماشوچي جلا شي. خیر راغلی ځوانه. دا چې دومره زړه دې کړی او اوس دلته راغلی نو له دې ښکاري چې ډېر زړور یې. پوه
پوه نه شوم څه غواړې ووایې ستا کسانو درته خبر نه دی درکړی یو مې ووژه او بل مې هم تا ته در ولېږه کوم کسان ته څه وایې کتابچه یادوه مڼې والا ولې نه پوهېږې کتابچه د څه شي کتابچه ډېر ښه پوهېږې چې کومه کتابچه یادوه هغه چې له ما نه دې غلا کړې ما کومه کتابچه نه ده لیدلې د څه شي کتابچه او د چا کتابچه ده په دې هم نه پوهېږم د مارت ایوان کتابچه یادوه د همدې لپاره ما ته رانږدې شوې ویل د زما په عمر یو زوی لرې او داسې نورې خبرې ته چا ته دوکه ورکوې چا ته وګوره زویه ته غلط پوه شوی خبره مه اوږده وه زه کتابچه غواړم که نه نو مغزه به دې وشیندم عمر ته دې نه ګورم او هم دلته دې وژنم مارتیوان هماغه سړی دی ماڼۍ کې کار کوو هغه مارتیوان و په یاد مې شول یا هغه کتابچه ما ته راکه یا هم ژوندې اخلم ټاکنه ستا ده څه ته په تمه یو راځئ چې هغوی دواړه ووژنو که زما په خوښه وي لومړی واقف ووژنم خو باید په تمه شو امر همداسې دی زه د خپل شرف او ناموس په سر درته قسم کوم کوم څه چې ته یادوې هغه ما نه ده اخیستې که تا نه ده اخیستې نو چا اخیستې له تا پرته بل دلته هېڅوک هم نه و هغوی وویل چې موږ مڼې والا رالېږلي یو ها څنګه به شي زه کوم کسان نه پېژنم زه نه پوهېږم کوم چا ته غلط پوه کړی اوس به لیونی شم که تا نه ده اخیستې نو چا به اخیستې وي کومه کتابچه چې ته یادوې ولې ستا لپاره دومره مهمه ده ځکه چې هغه زما پلار پورې اړوند خاطره ده د هغه د پیدا کولو لپاره پلار پورې دې اړوند ده یعنې څنګه مارتیوان زما اصلي پلار دی مڼې والا اوس پوه شوې مارتیوان هغه ستا پلار دی تا خو ویلي وو چې ستا پلار یو شرابي سړی و دروغ مې ویلي وو عاقف دا زما هم زړه سوځي ښځه به یې بیا هم د هغه په غېږ کې ووژل شي عیساګر مخکې څه وویل څه یې وویل خدای پوهېږي دننه څوک دي پیکاسا سلام ګرانو دوستانو که چیرې غواړئ تاسو د سارګر سریال وګورئ نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ افغان کرکټ سټار چینل چې دی ستاسو په خدمت کې ده نو ګرانو دوستانو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ سارګر سریال به هر وخت تاسو ته د افغان کرکټ سټار چینل نه په فول ایچ ډي ډول خپریږي نو تاسو هیله کوو چې افغان کرکټ سټار چینل سبسکرایب کړئ همدارنګه زمونږ پاڼه لایک کړئ فیسبوک پاڼه او ورسره انسټاګرام مو فالو کړئ
افغان کرکټ سټار چینل ستاسو په خدمت کې. نو ټولو ته ښه وخت ښې شېبې غواړم.